او دا د قیامت علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې ذکر کړیو او هغه وسیو یو رښتیا کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو د قیامت یو څو علامتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله اخر زمانه شي کنه نو جهالت په زیات شي، علم به پورته شي او جهالت پس شي زیات شي. تاسو وایي چې مخکې خلک نه پوهیدو، اوس خلک تعلیم یافته دي ډیر زیات. نه دا تعلیم چې دی د انګریزي تعلیم دی، ته نبی رسول الله سلام تعلیم نه دی ویلی، دا علم نه دی، دا یو هنر دی. دا څه شی دی؟ حاصل کا هنر دی، ترقی به په دنیا کې وکي. هو علم هغه علم ته چې د قرآن علم دی، د حدیث علم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جهالت په عام شي، جهالت د قرآن علم به د خلکو نه پورته شي، د حدیث علم به د خلکو نه پورته شي. څوک په مونږ کې داسې شته چې کور ته لاړ شي خپل ښځې ته د قرآن او د حدیث مسائل بیان کړي، الا ماشاءالله ډېر کم کسان به ورنه ټولو ته پته نشته کنه، نشته پته کنه. حالانکه د ښځې حق دا دی چې سړی به ورته د قرآن او د حدیث مسائل بیانوي چې هغه په خپل ژوند تېرولی شي. د ښځې یو حق په خاوند باندې څه شی دی؟ د ښځې یو حق په خاوند دا دی چې د هغې د زندګۍ کومې دیني مسلې دي دا به ورته خاوند بیانوي، خو د کور نه شي راوتی کنه، دا به ورته څوک بیانوي؟ خاوند له غریب له خپلې نه ورځي د ښځې مسلې به ورته سیاتي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و چې کله قیامت رانږدې شو، د قیامت د علاماتو یو علامت دا ده چې جهالت په عام شي. جهالت عام دی. زه سوچو کما زما په کور کې انګریزي تعلیم والا څومره دي او دیني تعلیم والا څومره دي. زه سوچو کما زما بچی څومره دي، پای کې ما دین له کم یو ورکړی، دنیا له کم یو ورکړی دی. زه په خپل محله کې سوچو کما زما د محلې په مدرسه کې څو ماشومان دي، په اسکولونو کې څو ماشومان دي. جهالت عام شوی دی کنه؟ عام شوی. جهالت نور څه ته وایي؟ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای جهالت په عام شي. جهالت د قرآن د علم نه بسو خبر نه وي، د حدیث د علم نه بسو خبر نه وي. کو په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېده کنه، هغه غټي غټي ډیګري چې کړی دي، کله چې د سوره اخلاص تلاوت کوي ورزي ولا تاسو خپل واده ورېدل ورزي ولا نو کو په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېده، هغه د امریکا او د برتانیې د یونیورسيټونو ډیګري راوړي دي، خو چې سوره اخلاص نو ادامات لیکل شوی غلط دی، ځکه ناراضي. دغه دینی تعلیم نه دی. ښا دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زکات په مشکل شي خلکو ته، زکات په خلکو باندې بوج وي، زکات په خلکو باندې سوي. په کال کې یو ځل زکات استل دي، په لاکو کې 2.5 روپۍ دي، خو چې دې زکات وباسي نو مړه دا خو ټولې په زکات کې لاړې نو. و ظالمه الله درله 1 لاک روپۍ درکړي دي نو 2.5 څه شي دی؟ توس د الله په مال کې 2.5 روپۍ نشي ورکولې. زکات په خلکو باندې بوج وي، دا به تاوان حسابوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د مور او پلار نافرمانی به زیات شي. د مور او پلار به نافرمانی نو تا خو ډیره عامه ده، دا خو ډیره عامه ده. نن سبا اکثر بچی چې دي وای زمونږ پلار نه پوهیږي، زمونږ پلار نه پوهیږي. دا پخوانۍ زمانه نه ده، مونږ خپلې مخې ته نه پرېږدي، مونږ پوهیږو دی نه پوهیږي، مونږ له دې مخې راکړي چې مونږ څومره مخکې ځو. داسې وایي که نه وایي؟ مور او پلار نافرمانی زیاته شوې ده. پلار د زامنو نه سره ټکوي او مور د لوڼو نه سره ټکوي. لورګانې د مور خبره نه مني، مور ورته یو وایي، لور ورته بله وایي. مور ورته وایي دا جامې دي لکه د حیا غونده، وایي زموږ مور وایي دا د دغې زمانه ده. اوس دا د دې ګروپ کپړو زمانه ده، زه به دا غټې غټې کپړې غوندم، دا په خپله غونده. د مور او پلار نافرمانی به سوا شي چې کله آخر زمانه شي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څلورمه وایي ګانې به جانې به زیاتې شي. الله دې رحم وکړي. ګانې به جانې به څه شي؟ مړه نور زیاتېده سوي، خو چې په امام پسې بلکې امام په جیب کې هم کله ناکله ګانې شروع شي چې زما منبر او محراب ته ګانې راورسېده نو زیاتې شوې کو زیاتې نه شوې، نور د څه انتظار کوم زه؟ دا د قیامت علامه نه ده. زما په منبر کې او زما په محراب کې به د انګریزانو ګانې سټارټ وي. الله ما بل جمعه تیر تاسو ته خبره کړې و څومره زیاتې شوې دي دا ګانې بجانې څومره زیاتې شوې دي. کو یو سړی د ځان نه ویډیو وکړي د ویډیو در هغې پورې تماما تر څو چې د پاسه ګانې نه وي لګولې. داسې ده که نه ده؟ یو تصویر به د ځان نه وباسي، د ده تصویر در هغې پورې خوند نه کوي چې د پې د پاسه ګانې نه وي سیټ کړي. یقین په الله که بعضې اوقاتو کې پکې زمونږ د تصویرانو ویډیوګانو خلکو دغه کړي ګانې پې لګولي دي ته هم نه ګوري چې دا مولا دی. ما ته تېر وخت کې یو تن ویډیوګان راولېږل، اوس دا زما سره د مینې اظهار کوو. څه شی کوو؟ د مینې اظهار کوو، خو لګولې پې ګانه وه. اوس ظالمه ما په سر دې پټکي ته هم نه ګوري. دا د خلکو نه هغه تمیز ختم شوی دی چې دا ګانې چې دي دا ګناه ده او که نه ده. مرګري چکر لاړ شي ځان نه به ویډیو وکړي نو دی به ال هغې نه دا ورکړي چې د پاسه پې ګاڼه سیټ کړي چې د څه شي ویډیو ګوري، د څه شي تصویر ګوري، په هغې به ګانې وي. نو دا ګانې عامې شوې که عامې نه شوې؟ مخکې به خلکو چې ګانې ویلې خلکو به ورته ډېر په سپک نظر کتل. هغه به چېرته ډېرو کمو کورنو نارینه او زنانه داسې وي چې دا ګانې مانې به یې ویلې. نن سبا غټ غټ خاندانونه چې ځان ته وایي د هغې جینکۍ ټیک ټاک او فیسبوکو ته راوتي دي او ګانې وایي ګډېږي او هغه کپړې اغوستې دي چې انګریزانو ته پکې هم ځان شرمېږي، هغه کپړې اچولي دي. نو څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ وایي ګانې به جانې به عامې شي، ګانې به جانې به عامې شي.
هسپتال ته سړی لاړ شي کنه نو چې کله د مریض ته انتظار کوي نو بار بناستي کنه ډاکټر ته انتظار کوي یا مریض اپریشن تھیټر ته د نکړې سړی ته بار ناستي نو تاسو ته پته ده کنه سړی ته ټي وي لګولې کنه لګولې لکه هغه مریض چې اوس هغه ته د ژوند او د مرګ خبره ده چې مال مړ روباسي کو ژوندې روباسي دلته چورته بار کم کسان ناست هغه غاني اوري ځان لا چا په ځان ته موبایل لګوي پکار خدا د مریضانو په واټونو کې غاني ورته لګوي چې دوی خیال بدليږي صحیح بدليږي خیال بدل شي غانه ورته لګوا ولکه هغه د مرګ او د ځان کدن سره مخامخ ته تلاوت ورته ولګوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی غاني بجانب عامش غاني خامخاړه دینه صبرې کوي زما د تصویر اس خوان نه چې زه فیسبوک لور کوم ټیک ټاک لور کوم خامخا دي زړه کې د خارخت او د اسارې دوه نه کنه نو چرته نات په ولګوا دغه تم ضرورت نشته نظم په ولګوا خو خامخا چې نه اسارې کنه دا کنه غانه په ولګای او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی بالماضی بزیات شي سبا زیات شي بالماضی بزیات شي قیامت علامات کې علامت ده چې کوم ځو کو فبها کوم ځو کو پروا نشته موږ پرې خود شته په اسلام کې د موږ پرې خود په اسلام کې شته ده د موږ پرې خود په اسلام کې د سره شته ده نه الکه سره مونږ کړه نه د پاتې شوم بیا د قضا کو قضام کیږي موږ پاتې شو بس خبر خلاصه الکه موږ معاف کېده نشته ده پټیم دی وکړو پټیم به کوي خو کو پټیم در نه پاتې شنه قضا به راګرځي خو معاف کېده خو نشته ده کنه نو نبی رسول الله صلی الله فرمایلیو یو بس زیات شي بالماضی بزیات شي بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وې داسې مرزونه براوزي داسې مرزونه چې دا غي نوم بس تاسو پلار نه کني اوریدل پلار نه کبه دا غي نوم نه پیژندو اوس د زناور دا کوم مرز چې راغله دا چرته تاسو موږ سره ډیر خغړ زمیدار خلک یو ټول کنه دا مرز چې تاسو سره اوریدل وو دا غنوم به چرته تاسو اوریدل وو یا په انسانانو باندې چې دا کمی بیماری راځي دا نومونه چرته موږ د مشرانو نه اوریدل دي دا موږ نه دی اوریدل ناشنا بیماری به نبی رسول الله فرمایي دا الله تبارک وتعالى راولي چې تاسو مشرانو له داغي نومونه نه ورتلو بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای بدکاری او فحاشی او یعنی بغامش دا بغامش داسې بغامشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په لارو کوسو کې به خلک دا بدکاری داسې کوي لکه دا خروس پیچ په دی لارو کې وي الله دې موږ دای حالت نه وساتي الله دې موږ ته په مخدز مکه دغه نه خي کو دا حالت په موږ راځي الله دې مخکې موږ فورته کی خو ګوره دا شته په بار ملکونو کې شته کې نشته دي څوک چې بار ملکونو ته یو ته پته ده دا شته دي आवाज ورته نشي کولای چې دا څه کوي دا نبی علیہ السلام فرمایي وای په حاشی عریانی بربنټوب دا به زیات شي بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د رذیل خلق به خلق عزت کوي رذیل خلق به شروع شي هغه خلق چې هغه ډېر ورزيدلي کارونه کوي د بے حیايي کارونه کوي سود کوي ګناه کې مبتلا دي خلق باغه تکینه او فاسي دا به خلق عزت کوي او د نیکانو خلق به خلق سکی سپکاوي کوي د قیامت په علاماتو کې علامت ده بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا هم ده چې خزي بزیات شي او سړی به کم شي خزي بزیات شي دا خبره داسې ده کنه ده زمونږ د پاکستان چې اوس کما آبادی د پای کې د خزو آبادی زیاته ده په نسبت د نارینه د خزو آبادی اوس هم زیاته ده په نسبت د چا باندې د نارینه باندې خزي بزیات شي نارینه به کم شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قوم سرداری او مشري او عہده به هغه خلکو ته ورکړي چې چا په مخ د ځمکه رذیل او ذلیل خلک د خپل مشرانو باندې لک سوچ وکړه کنه د خپل سرکاري مشرانو باندې لک سوچ وکړه کنه چې کم بدمعاش کم بد کردار کم هغه انسان چې په معاشره کې د ټولو خلکو ته تکلیف وي هغه زموږ مشر کېږي کنه مشر کېږي مشروم زموږ هغه سړی چې په معاشره کې د ټولو نه بدنام سړی وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په اخر زمانه کې عہده دا بنا اهل ته اوالش عہده به هغه سړی ته حواله کېږي چې هغه به د هغه عہده قابل نه وي نو غرض می دا کو چې دا خو ډېر علامات دي شمارما خو پای کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی چې ناشنا مرزونه براسي ناشنا مرزونه براسي ناشنا بیماری براسي سیلابونه براسي زلزلې براسي نو د دې ټولو نه د بچاو ذریعہ څه شه دی هغه خشیت الهی د الله نه یره د الله په دربار کې توبه استل استغفار ویل مونږ له پکار دي چې هر انسان دا وایي الله دا کوم عذابونه چې دا زما د وجنه دي هر انسان دا وایي دا نه چې دا پلان کې د وجنه د پلان کې د وجنه هر یو تنو چې دا مصیبت زما د وجنه شروع ده او دې راشي او د سو کې په صحیح طریقې باندې دوه رکعات نفل وکي او د الله په دربار کې په چغو جاړي چې الله زما د وجنه د مخلوق ته عذاب مو ورکوه دا ټول معاشره به سمشي خو ارمان دا چې موږ سره دا احساس خو پیدا شي کنه چې دا مصیبتونه زما د وجنه دي موږ خو په یو بل باندې ورولو موږ په حکومت باندې ورولو موږ په مشرانو باندې ورولو زه په گاونډي باندې ورولم زه په بیلمازه باندې ورولم زم دا دې دي سي دي دا سينو ما چې دا زدي سیمه
کوم ګناه داسې ده چې هغه په مونږ کې نشته الله تبارک وتعالى مخکینه کومونه چې کنه دا په یو ګناه باندې هلاک کړی لکه شعیب علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي فناف تول کې کمې کو دا څه وکنه قوم د نوح علیه السلام الله په څه باندې هلاک کړي دي دا الله تبارک وتعالى سره شریک جوړه د لوط علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي دي بربندي پکې وا بی حیايي پکې وا هغه الله تبارک وتعالى په یو ګناه هلاک کړو چا په ناف تول کې کمې کو الله هلاک کړو چا شرک کو الله هلاک کړو چا ظلم کو لکه فرعون الله هلاک کو دغه ټول ګناونه په مونږ کې موجود دي بی حیايي په مونږ کې موجود ده غلا په مونږ کې موجود ده ناف تول په مونږ کې موجود دي ظلم په مونږ کې موجود دي شرک په مونږ کې موجود دي کوم ګناه شته چې په مونږ کې نه موجود دا خو د نبی رسول الله دعا وا یا الله زما امت په یړه مه هلاکوي الله زما امتو په یړه نه هلاکوي دا دعا الله قبول کړی دا کو دا دعا نبی رسول الله نه وکړ کنه د مخ د ځمکه به الله اوس وسګار کړو په خوا قیامت قائم شوی خو زای په زای باندې عذاب راځي خو په یړه عذاب نه دی راغلی لکه په مخ کې کومونه چې براته چې الله به مون ختم کو الله به مکمل لري کړو مخ د ځمکه نه او په دې حالاتو کې څه کول پکار دي په دې حالاتو کې استغفار ویل ډیر زیات پکار دي کم از کم د ورځې سل فیر استغفار وای استغفر الله بس وګد نشو ولې دومره خوایل کنه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه داسې وایا داسې نشو ولې صرف استغفار خوایل کنه استغفر الله کم از کم سل فیر هر انسان د ورځې سوایي استغفار دی وای په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان نه عذابونه ختمي په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان په رزق کې فراخي راولي په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان تمام مشکلات ختموي یو دار چې موږ استغفار پدې کې ډیر وایو دویم دار چې په خپل کورونو کې د ذکر او اذکار اهتمام وکړو خپل کشرانو په منځ باندې پابند کو او دغه رنګي دو رکعات نفل کو او دغه د ورستو الله تبارک وتعالى په دربار کې توبه وباسو صلات توبه ډیر کوي دو رکعات منځ کوي الله تبارک وتعالى ته جاړي الله تبارک وتعالى را بخنه غواړي او الله تبارک وتعالى په دربار کې چې انسان توبه وباسي الله په ډیر زیات خوشحالي کوي او خاص کر ځوان سړی چې راشي کنه او د په مانځ باندې ودرېږي الله تبارک وتعالى په فرشتو باندې فخر کوي اے فرشتو دا وګوره هغه انسان دی چې دا په چا په پیدائش باندې تاسو اعتراض کړو وګوره دا ځوان دی څومره خیسته دی څومره په مټو کې طاقت دی څومره غرور دی پکې خو چې زما کور ته راغی نو تندې ما ته پزمکه باندې خو جاړي الله ډیر زور وریم الله ډیر خیسته یم الله ډیر کولما خو الله ستا په مخ کې زما هیڅ حیثیت نشته دی الله ستا دربار ته چراشم زما تندې بتا ته په خور کې فروتي الله تبارک وتعالى به خوشحالي کې خوشحالي الله په دې باندې خوشحالي کې نو ځوانانو ته مخبل ځواني دا الله عبادت ته ورکای الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت د عرش په سوري کې تاسو ته زیدر کې هغه ځوان چې کوم ځوان خپل ځواني د الله په عبادت کې زړه کړی وي په میدان محشر کې به د الله د عرش تسوري د لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلموي د الله تبارک وتعالى میلمه بوي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين